تبارک الذی بیده الملک طول برکتونو والا هغه ذات ته بیده الملک چې پلاس داغه کې بادشاہی ده وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څه باندې قدرت والا ده الذي داس ذات خلق الموت والحیات چې پیدا کړي مرګ او ژوند ليبلوکم د دې د پاره چې ازمی خو کی پتا سبحان ايكم احسن عملا چې کوم یو تاسو نه خیسته عمل کوونکې ده وهو العزيز الغفور او هغه زور او بخنه کوونکې ده الذي خلق السبع سماوات طباقا داس ذات چې پیدا کړي دي او اسمانونه لاندې باندې ما ترى في خلق الرحمن وبنوینی ته په پیدا کولو د رحمان ذات کې من تفاوت هیڅ نقصان فرجع البصر وګرځو سترګې هل ترى من فطور اوینی تسچاودنا ثم رجع البصر کرتين بیا وګرځو سترګې بار بار ينقلب اليك البصر واپس په وګرځي تا سترګې خاص ان عاجزي وهو حسير او هغه بستلی وی ولقد زينا السماء الدنيا او یقینا دوله کړه دې مونږه اسمان نږدې لره بمصابيح په چراغونو سره وجعلناها جوړ کړه دې مونږه رجوما للشياطين هغه وشتون کې د شیطانانو واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړه دې مونږه د دوی د پاره عذاب د اور بل کړي شوی وللذین کفروا بربهم او هغه کسانو لره چې کفر کړي دې پر خپل باندې عذاب جهنم عذاب د جهنم دې وبئس المصير او بد زید ورتللو اذا القوا فيها کوم وخت وګرځول شي دو په هغه کې سمعوا لها نو اور باغې لره شهيقا هناره وهي تفور او هغه بخټ کیږي تکاد نزدید تميز من الغيظ چې وبچ د وجه د غسینا كلما القي فيها هر وخت وګرځول شي په هغه کې فوجن یوډلا سالهم خزنتها نو تپوس پکوي د دیونه چوکیداران د هغه جهنم الم یاتکم نذیر انا وراغله تاسو ته ویره ورکونکې ویره درکونکې قالوا ذو بو بلا ولنا قد جاءنا نذير يقنا راغله مونږ ته ویره راکونکې فكذبنا ندروجن وګڼو مونږه وقلنا مونږ اول ما نزل الله من شيء ندی نازل کړي الله حسز ان انتم نتاسو الا في ضلال كبير مگر په گمراهی لوی کې وقالوا ذو بو لو كنا نسمع کچری مون اوریدلې او نعقل یا مدعقل نکار اغستلې ما كنا في اصحاب السعير نبوي مونږ په اور والو کې فاعترفون اقرار بو کړی دی به ذنبهم په گناهونو خپل باندې فسحقا لاصحاب السعير نتباهد اور والو لرا ان الذين يقينن هغه کسان يخشون ربهم چې ورکه در خپل بالغیب بيدلذلنا لهم مغفرة واجر كبير د دې د پاره بخنه او ثواب لوی دی واسروا قولكم او کفدموا تاسو وینا خپل او اجهروا به یا پزور وای انه علیم بذات الصدور یقینا هغه په هده په هغه خبرونو چې پسینو کې دي الا يعلم من خلق آیا نه ده په هغه څوک چې پیدا کړی دي وهو اللطيف الخبير او هغه رازونه پیژني خبردار دی هو الذي خاص هغه داس ذات دی جعل لكم الارض چې جوړ کړی تاسو لرزمکا ذلولا تابع فمشو تابع د پاره د فیدو فمشو نو ګرځي فی مناکبها پلار داغي کی وکلو من رزقه او خری د روزي د هغینا و الیه النشور او خاص هغه تور پاسې دلدی امنتم من فی السماء آیا په امن کې نه ریګي د هغه ذات نه چې په اسمان کې دی ان يخسف بكم الارض چې خخبه تاسو لره پزماګه کې فاذا هي تمور نو بیا به هغه خوځيږي ام امنتم من فی السماء آیا په امن کې نه ریګي د هغه ذات نه چې په اسمان کې دی ان يرسل عليكم حاصبا چې راو بلیږي په تاسو باندې کانی فستعلمون نو پوه بشي کیف نذیر چې سرنګ دی ير ول زما ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروجن غنلو هغه کسانو چې د دیونه مخکې حق لرا فكيف كان نكير نو سرنګ عذاب زما دی ولرا اولم يروا ايدو نغوري الى الطير مارغان تفوقهم دفاسد دیو صافات چخورون کې دی وزر خپل ويقبضن او بندوي هغه ما يمسكهن لديه سار کړي دیو الا الرحمن مگر رحمان ذات انه بكل شيء بصير یقینا هغه هر څه لرا لیدون کې دی امن هذا الذي بلکې هغه څوک دی هو جند لكم چې هغه لخر فوج شستاسو ينصركم من دون الرحمن او مدد وکړي تاسو سیوا د رحمان ذاتنا
ان الكافرون ندی کافران الا فی غرور مگر په دوکه کې دي. امن هذا الذي بلکې هغه څوک دی يرزقكم چې روزي درکې تاسو ته ان امسک کچری بنکړي رزقه الله روزي خپلا بل لجوا في عتو ونفور بلکې ورنه نوتلی دي دو په سرکشي کې او په نفرت کولو کې. افمن يمشي مكبا آیا هغه څوک چې روان دی پړمخه احدا خرسیدن کې دی ام من يمشي سويا او که هغه څوک چې روان وي برابر على صراط مستقيم پلار نه غبان دی. قلت هو الذي خاص اغذات انشأكم چې پیدا کړی تاسو وجعل لكم السماع جو کړی تاسو لغوګون والابصار او سترګې والافئده او زړونه قليلا ما تشکرون ډېر لږ شکر کوي تاسو. قلت هو الذي هغه داسې ذات ته زرعکم چې خواره کړی تاسو په الارض پزمکه کې و الیه تحشرون او خاص هغه ته بجمع کړی شي تاسو. ويقولون او دوای متى هذا الوعد كلبيدا وعدا ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتینی. قلت انما العلم یقینا علم د دې عند الله خاص د الله سره ده وانما انا نذير مبين او یقینا زاویر درکون کې اخکارایم. فلما رأوه هر کله چې دو ویني زلفتن هغه نږدې سیئت نطور بشي وجوه الذين كفروا مخونه د هغه کسانو چې کافران دي. وقيل او بویل شي هذا الذي دا هغه سجده كنتم به تدعون چې تاسو دا غوښتلو. قلت ارأيتم فکر وکي ان اهلكني الله کچری هلاک مال الله ومن معي واغسوک چې ما سره دي ملګری او رحمنا یا رحم وکړي په مونږ باندې فمن يجير الكافرين نسوک دې چې پناه بور کې کافرانو ته من عذاب الیم دا عذاب درناکنا. قلت هو الرحمن هغه رحمان ذات دې آمنا به چې ایمان راوړې مونږ په هغه باندې وعليه او خاص په هغه باندې توکلنا ځان سپارل دې مونږه فستعلمون زرد چې په بشي تاسو من هو في ضلال مبين چې څوک دې هغه په گمراهۍ ښکارا کې. قلت ارأيتم فكركي ان اصبح ماؤكم كچري سبال وبستاسو غورا اوچشي فمن ياتيكم بماء معين نسوق براوړي تاسو له وبچنه داري. بسم الله الرحمن الرحيم نون الله په هده د دې په مراد والقلم قسم دې په قلم وما يسترون او په هغه سبان چې لیکي ما انت بنعمت ربك بمجنون نیت په نعمت دربستالی ونه وان لك او یقینا تعالی لاجرا خامخا ثواب دې غیر ممنون بی انتها وانك او یقینا طلع على خلق عظيم ضرور په خویلوی باندې فستبصر ويبصرون نزرد چې تب وینو دوب ویني بأيكم المفتون چې پکوم یو تاسو باندې لیون توب دې. ان ربك يقينا استعرب هو اعلم اغخبوه ده بمن ضل عن سبيله فاغچا باندې چې اوړي د لارې د الله نه وهو اعلم بالمهتدين او اغخبوه ده په هدایت والو باندې. فلا تطعن من خبر المكذبين د دروغ جن کوونکو حق لرا ودو دی غواړي لو تدهنو چې کته نرم شي فيدهنون ندو بهم نرم شي. ولا تطع او من خبر كل حلاف مهين د هر ډېر قسمونه کون کې سپک هماز مشاء بنمیم طعن کون کې ډېر ګرځیدون کې پچوغلی سرا مناع للخير ډېر من کون کې د خیر معتد اسیم د حد نتیری دن کې ډېر ګناهګار عتل بجب بعد ذلك ورستو سره د دین زنیم بدنامهم ده ان کان ذا مال وبنین د دې وجنه چې د خاوند مال او د زامن والده. اذا تطلع عليه آیاتنا کله چې ولوستې شي په دبان آیاتونه زمون قال نو دی وای اساطير الاولين دا خدرو قصید زړو خلقو دي. سنسمه على الخرطوم زرد داغ به ولګو د پخړتم باندې. ان بلوناهم یقینا من ازمیخ کړه دې په دو باندې کما بلونا لکه چې ازمیخ کړه مونږه اصحاب الجنه په باغ والو باندې اذ اقسموا کله چې هغوی قسم وکړو لا يسرمنها مصبحين چې ضرور پرې کوي با لو کوي به هغه د سبا په وخت کې ولا يستثنون او جداین کولا د حصے د الله یای ان شاء الله ونوي. فطاف عليها نراغ د شپې په هغه باندې طائف من ربك د شپې راتلون کې عذاب د طرف دربستانه
وهم نائمون او دو فاصبحت نشوها كالصريم پشان د پریکړې شوی فتنادوا مصبحين اوازونه وکړل یو بل ته سبا په وخت کې انغدوا على حرثكم چې سبا وخت لا شي پټ خپلتا ان كنتم صارمين کچری تاسو پرې کون کیئ فانطلقوا روان شول وهم يتخافتون او دو پټ غلي خبرې کولې الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين حسن چې نشي داخل باغ ته نن ورځ پتا سبحانه سوک مسكين وغدوا على حرد او سبا وخت لال دو په غصې سره قادرین ځان قادر غنلو فلما راوها نو هر کله چې دو ولید هغه باغ قالوا نو ويل دو انا لضالون یقینا مونږ هیرون کې دلاریو بل نحن محرومون بلکې مونږ بنصیبیو قال اوسطهم اول خيار ددو الم اقول لكم ما نويل تاسوتا لولا تسبحون چې ولي پاک نه غني الله لره د شریک نه قالوا ندو اول سبحان ربنا پاک ته رب زمونږه انا كنا ظالمين یقینا مونږ ظلم کوونکی فاقبل بعضهم مخامخ شل بعض ددو على بعض فبعض بان يتلاومون ملامتك ولي وبلرا قالوا دو اول يا ويلنا حيت باهد مونږ انا كنا طاغين یقینا مونږ یو د حد نتیریدونکي عسى ربنا امید دې چې رب زمونږه ان يبدلنا په بدل کې راکړي خيرا منها ورد دینا انا الى ربنا راغبون یقینا مونږه خپل رب ته رغبت کوونکیو كذلك العذاب داس عذاب بوي والعذاب الاخره اكبر او خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کشردو په هدل ان للمتقين يقين المتقيان لرا عند ربهم فنزد رب دو جنات النعيم جنتون د نعمتون دي افنجعل المسلمين اگر زوبم مسلمانان كالمجرمين پشان د مجرمانو مالکم صدلیل دے کیف تحکمون استاسو سرنگی فیصلے کوئی ام لکم کتاب فیه تدرسون آیا تاسو لر کتاب دے چپاغی کی الوستل کوئی ان لکم فیه یقینا تاسو لر پاغی کی لما تخیرون اغسیز دے چ تاسو خوخوی ام لکم آیا تاسو لر ایمان قسم لدی علینا پمنبان بالغت رسیدن کی الى یوم القیامه تر روز د قیامت پوری ان لکم لما تحکمون چیقین تاسو د پاره اغا د چې تاسو کومه فیصله کوي سلهم تپوس کړه د دیونه ايهم چې کوم یو د دیونه بذالک زعیم په دی باندې ذمہوار دی ام لهم شرکا آیا دیولر شریکان شته د الله سره فلیاتوا بشرکائهم نو دیو دی راولی دغه شریکان د دیو ان کانوا صادقین کچری دی ورشتنی وی یوم یکشف عن ساق فکم اور چلری بکړې شو پرده د پندینا ويدعون الى السجود وببلل شدو سجدي کولتا فلا يستطيعون ندوبا للطاقت خاشعه ابصارهم كذب واسترګي د دیو کوزبي ترحقهم ذلا پټکړي وي دیو لرزلت وقد كانوا يقينا دوبا يدعون الى السجود بلل کې دیش ول سجدي ته وهم سالمون او دوبرو غرمټو فزرنی نو پریکدما ومن یکذب هغه سوچ دروجن غنی بهذا الحديث دا خبره سنستدرجهم من حيث لا يعلمون خامخانس منګ دیو پدم دم پداسه طریقه چې نه پوهیږي دیو و املی لهم مهلت ورکوم زدیو لرا ان کیدی متین یقینا والزما پاخدی ام تسالهم اتغوالد دیون اجرا سعوز فهم من مغرم مسقلون ندود وجد تاوان ندران دی ام عندهم الغيب عاددو سر غيب وحدا فهم يكتبون ندو لكالكوي ده حقينا فاصبر لحكم ربك نصبرك وفيصله در خپل پوری ولا تكن او مکیگت كصاحب الحوت فشان دمه والا اذنا دا کله چ आवाज وکړو وهو مغزوم او هغه د غم نډکو لولا ان تداركه نعمه من ربه کنوې رسیدلې دته نعمت د طرف د رب ددنا لنبذ بالعراء نخامخا غرزول شیب وې د پډاګا وهو مذموم او د بد حالو فاجتباه ربه نغرق دل رب ددو فجعله من الصالحين ويغرزو د نیکانونا وان يكاد الذين كفروا او يقين النزيد كافران لا يزلقونك بابصارهم شعور سويتات مصیبت په نظر نخبل سرا لما سمعوا الذكر هر کله چې دو اورید قران ويقولون او دوای انه لمجنون چې یقینا دی له ونه ده وما هو الا ذكر للعالمين
او نه دا مگر نصیحت د پاره د ټولو خلکو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة افت یقینی راتلن کے، ملحاقة سلو دے یقینی افت راتلن کے، وما ادراکا او سسز پوها کڑی تم الحاقة چس دے یقینی افت راتلن کے. کذبت سمود دروغ جن گڑلو سمودیانو، وعاد او عادیانو بالقارعة افت ٹنگون کی دزڑنو. فاما سمود هر چ سمودیانو فاهلكوا نهلاك رشول بالطاغيه فسخت چغا. واما عاد او هر چ عادیانو فاهلكوا نهلاك رشول بريح فسلي صرصر تيزي عاتيه د حد نتيرون کی. سخرها عليهم اچل ولا هغه منګ پدیو باندې 7 ليال و 8 ايام وشپي او اتورز حسوما بنیاد وستن کی یا پر لپسی. فتر القوم لدتا دغ قوم فيها پهوی کی سرعا پڑ مخ پرات کانهم گویا کی چدیو اعجاز نخل ویخون د کجرو خاویه غرزی دلی غرزولی. فهل ترى لهم من باقیا نو آیا ویني تدیو لرا چې سوک تری پاتې شوی دی. وجاء فرعون او راغ فرعون ومن قبله او هغه سوک چې د مخکیو والمؤتفقات او الټا شوی کلی بالخاطئه پکټ ګنا سرا. فعصوا رسول ربهم نو نافرمانی وکړه د رسول د رب د دیونا. فاخذهم اخذه الرابيه نو ونول منګ دیو پنول سخت سرا. انا لما طغى الماء یقینا منګ کله چې د حد نه تیر شوی او بو حملناکم نسوار کړي منګ تاسو فی الجاریه پروان کشته کی. لنجعلها لكم د دې د پاره چې وګرځو تاسو د پاره تذکرة نصیحت وتعیها اذن واعیه او یاد سات دلر غوګونه یادون کی. فاذا نفخ في الصور نو کله چې پوکې وکړې شي پشپېلې کې نفخه واحده پوکې یو. وحملت الارض والجبال او پورته کړې شي زمکه او غرونه فدکتا دکه واحده نو وبټکولې شي پټکولو په یوزل. فيومئذ وقعت الواقعه نو په دغه ورځ به واقع شي واقع کېدون کې افت. وانشقت السماء او بچوي اسمان فهي يومئذ واهيه نو هغه په دغه ورځ کمزورې وي. والملك وملائك على ارجائها فغاړو د هغه باندې وي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 او اوچتوي به عرش دربستا پورته د دیونه په دغه ورځ اتا فرشتي. يومئذ په دغه ورځ تعرضون پیش بکړې شي تاسو لا تخفى منكم خافيه نو پټيږي تاسو نه هیڅ پټېدونکې. فاما من اوتي كتابه بيمينه نو هغه څوک چې ورکړې شي عمل نامه د هغه په خلاص د هغه کې. فيقولون وعيبا ها مقرؤوا كتابيا واخلي او اول ولو عمل نامه زما. اني ظننت يقينا ما عقد لرا اني ملاق حسابيا چې زب مخامخ کېږم د خپل حساب سره. فهو في عيشة راضية واغبي پجون خوشاله کی. في جنة عالية په جنتونو اوچتو کی. قطوفها دانية چې غنچکونه د هغې نږدې دي. کلوا خورئ واشربوا اسکئ هنیئا په خوشالۍ سره. بما اسلفتم في الايام الخاليه په سبب د هغه عملونو چې لیږلي دي تاسو په ورځو تېرو شوو کې. واما من اوتي كتابه بشماله او هغه څوک چې ورکړی شي عمل نامه د هغه په ګس لاس د هغه کې. فیقولون وعیبا یا لیتنی هی ارمان لم اوت کتابیا چې نوی راکړی شوی عمل نامه زما. ولم ادر ما حسابیا او نه پوهېدلی چې سبب حساب زما. یا لیتها هی ارمان كانت القاضیه چې دا مرګ وی ختمون کې مال را. ما اغنا عني مالیا هیڅ فایده را نه کړه مال را مال زما. هلک عني برباد شو زمان سلطانیه زوروری زما باچاہی. خذوه انی سیده فغلوه نسٹ توق واچوی. ثم الجحیم صلوه بیا په جهنم کې ورننه باسی. ثم فی سلسلة بیا په هغه زنځیرونو کې زرعها چې اوږدوالی د هغې 70 ذراعا او یا ګزه دی. فاسلکوه او ویزان کوي دلرا. انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا د نه لرلو ایمان په الله لو شان والا باندې. ولا يحض نی ورکول تیزی على طعام المسکین په خوراک د مسکین باندې. فليس له اليوم نشت دلرنن
ها هنا دلتك حمیم مخلص دوست ولا طعام او نخوراک الا من غسلین مگر د زخمونو د وینو زونا لا یاکله الا الخاطئون نبخری هغه مگر ډیر ګناګار فلا اقسم نداسندا قسم کوم بما تبصرون فاغه سچ تاسو ویني وما لا تبصرون او په هغه سچ تاسو نه ویني انه لقول رسول کریم یقینا دا خامخا پیغام د رسول عزت والا وما هو بقول شاعر او ند دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون ډیر لګ ایمان راوړی تاسو ولا بقول کاهن او ند دا وینا د ترویتی قلیلا ما تذکرون ډیر لګ نصیحت اخلی تاسو تنزیل من رب العالمین نازل کړي شوی دی د طرف د رب د عالمیننا ولو تقول علينا او کچری جوړ کړي وي په مونږ باندې بعض الاقاویل خبر دروغ لاخذنا منه ضرور نیولې به مونږ د بالیمین خیلاس ثم لقطعنا منه الوتين بیا بخامخا پر کړي مونږ د نرګ د سټ فما منكم من احد عنه حاجزين نو نبوي استاسو نه هیڅوک دلرا بچک انکه وانه لتذکرة للمتقین او یقینا دا قرآن خامخا نصیحت د پاره د متقیانو وانا لنعلم یقینا من خامخا پوهیگو ان منکم مکذبین چې یقینا استاسو نه تکذیب کوونکی وانه لحسرة على الكافرین او یقینا دا قرآن خامخا افسوس ته په کافرانو باندې وانه لحق اليقین او یقینا دا قرآن خامخا پوخ یقیني دی فسبح باسم ربك العظیم نو پاکی وعدنم دربستا چلو شان والده بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع اغخت یوغختن کی عذاب واقع کیدن کے للکافرین کافران لرا لیس له دافع چنشت حغل رہی سوک اڑون کے من الله د طرف د الله نزل معارج اسمانون والده تعرج الملائکة والروح الیه ورخیج ملائک او روح اغت فی یوم فورز کی کان مقداره چه ده مقدار انداز دهغه 50,000 سنه 50 زر کلنا فاصبر صبرا جمیلا نو صبر کو صبر خیستا انهم يرونه بعیدا یقینا دوین دالری ونراه قریبا وینو منگ دانیز دی یوم تکون السماء کالمهل فکم ورش شبه اسمان پشان د تانبی ولیکړی شوی وتكون الجبال شبغرنا كالعهن پشان درنګینی وړی ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنش کوله یو دوست د بل دوست نا يبصرونهم طول بخود لیکيږي دیوتا يود المجرم ارمان بکوي مجرم لو يفتدي چې په فدیه کې ورکی من عذاب يومئذ ببنيه د عذاب دغه ورځ نه په ځامن خپل سره وصاحبته او په خځ خپل سره واخيه او پرور خپل وفصيلته التي او په خاندان خپل هوا توي چې دل رئیس ورکو ومن في الارض جميعا او هغه سوچ پس مکه کې دی ټول ثم ينجيه او بیا بچکړي خپل ځان لرا کلا هچری نشی کېده انها لضائقن دا ګرم لمبي دي نزاعه للشوا راخکن کېده سرمند اندامن لرا تدعو आवाज بکوي من ادبرا اغه چاته چې شا کړي دا وتولى او مخي ګرځول ده وجمع او مال جمع کړو فاوعى او پلوخ کې خودو ان الانسان یقینا انسان خلع پیدا کړی شوی دی هلوعا ډیر حرسناک اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسیږي د مصیبت نو فریادونه کوي و اذا مسه الخير منوعا او کله چې ورسیږي د خیر نو منع کوي الا المصلين لیکن مان گزار الذين حقسان هم على صلاتهم دائمون چې هغه په خپل منځونو باندې همیشواله کوي والذين حقسان في اموالهم حق معلوم چې په مالونو د دوی کې حصہ مقرر للسائل د پاره د غختون کې والمحروم او د بنسبه د نه غختون کې والذین حقسان يصدقون چې تصدیق کوي بيوم الدين د ورځې د جزاء والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او حقسان چې دوی د عذاب در خپل نوی رکون کې دي ان عذاب ربهم یقینا د عذاب در رب دونه یقینا د عذاب در رب دونه غیر مأمون سوق په امن کې بیری ندی پکار والذین حقسان هم لفروجهم چې دوی د خپل عورتونو د پردې د زینو حافظون ساتنه کوي
الا على ازواجهم مگر په بیبیانو خپل باندې او ما ملکت ايمانهم او په وینځو خپل باندې فانهم غیر ملومین یقینا دیونه دی ملامت کړي شوی فمن ابتغى وراء ذلك نو چاچ الټو سوا د دینا فاولئک نو دغه کسان هم العادون دیو د حد نتیریدون کی دي والذین هم لاماناتهم او هغه کسان چې دیو د امانت نخپلو وعهدهم او د لوز نخپلو راعون لحاظ کون کی دي والذین او هغه کسان هم بشهاداتهم قائمون چې دو په شهادتونو په گواهو خپل کلک ولاړ دي والذین او هغه کسان هم علی صلاتهم یحافظون چې دو په منځونو خپل باندې ساتنه کوونکي دي اولئک دغه کسان فی جنات مکرمون په جنتونو عزت مندو کې بوي فما للذین کفروا قبلک مهطعين نو سوجد هغه کسانو لره چې کافران دي چې ستا طرف ته رازغلي عن اليمين د خی طرف عن الشمال او د ګس طرف عزین ډلې ډلې آیت معو آیت مکوي کل امرئ منهم هر یو سړی د دیونه ان يدخل جنت نعیم چې داخل بکړي شي جنت د نعمتونو ته کلا هچری داسې نشي کېده انا خلقناهم مما يعلمون یقینا مونږ پیدا کړی دي د هغه څه نه چې دی پیژني فلا اقسم نو داسې نه د قسم کوم برب المشارق والمغارب فرب د مشرقونو او مغربونو باندې انا لقادرون چې یقینا مونږ خامخا قدرت والیو على ان نبدل خيرا منهم فدې خبره چې بدل کې برا ول غره د دیونه وما نحن بمسبوقين او نه مونږ کمزوري فزرهم نفريق د دیو يخوضوا چې عبس خبري کوي ويلعبوا او لوب کوي حتى تر دې پوره یلاقو چې مخامخ بشي يومهم الذي دهغه ورځ سره يعدون چې د دیو سره وعده کې دي شي يوم يخرجون من الاجداث فهغه ورځ چې دو براوځي د قبرونو نا سراعا پتا دی سرا كأنهم گویا کی چې دو الى نصب يوفضون خپل معبودانو تورسغلي خاشعه ابصارهم کذب وسترګي دي ترحقهم ذله پټوي بدی ولر ذلت رسوایی ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا ورځ د هغه چې د دو سره وعده کې دي شوا بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلو نوح عليه السلام قوم د هغه ته ان انذر چې ير ورک قومک قوم خپلتا من قبل وړان د دین ان یاتيهم شراب بشبدو باندې عذاب الیم عذاب درناک قال هغه اویل یا قوم ای قوم زما انی لکم نذیر مبین یقینا ز تاسو لرا ویر درکون کې یم خکارا ان اعبدوا الله چې بندگی کوي خاص د الله واتقوه ویر کوي د هغه نو اطيعون او اطاعت کوي زما يغفر لكم من ذنوبكم نوبخ تاسو لره گناهونه استاسو ويؤخركم الى اجل مسمى او رست وګد بکړی تاسو لره تر نیټه مقرره پوری ان اجل الله یقینا نیټه د الله اذا جاء اجل راش لا يؤخر وبورست کیږي لو كنتم تعلمون کچری تاسو په هلری قال هغه اول ربي اي رب زما اني دعوت قومي يقينا ما بلل دي توحید تقوم خپل ليلا ونهارا شپا او رز فلم يزدهم دعائي الا فرارا نزياتنا كدول ربلن زما مگر تخت کول واني كلما دعوتهم او يقينا هرکل چما رابلل دي توحید تا لتغفر لهم د دې د پاره چې بخنو کې تدیوتا جعلوا اصابعهم نو ورکی دیو گو تخفلی فی آزانهم پا وگونو خپلو کی واستغشو ثیابهم او زانو نی پٹکڑی دی پجامو خپلو کی و اصر و کلک شوی دی پا زد بانده واستکبر استکبارا او لوی کڑی دا دیر لوی ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقینا ما رابلی دی دیو پچغی پا زور سرا ثم انی اعلنت لهم بیا یقینا ما خکارا وینا کڑی دی دیوتا و اسررت لهم اسرارا او پټ پټ می ویل دي دوته په پټ ویلو سره فقلت استغفروا ربكم نما ویل دي بخنه غواړی در خپلنا انه كان غفارا یقینا اغد بخنه کونکه يرسل السماء عليكم مدرارا را لګي ببارانو پتا سبحان فرل پسې ډیر ويمددكم باموال وبنينا او زیاتوي بتا سول مالون او زامن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او درب کی تاسو لره باغون او درب کی تاسو لره نهرونا مالکم سوجد تاسو لره لا ترجون لله وقارا
چې نه لرئ عقیده الله لره د لویۍ. وقد خلقكم او یقینا پیدا کړی تاسو اطوارا په مختلفو حالتونو. الم تروا آیا نګورئ تاسو کیف خلق الله چې څرنګه پیدا کړی الله سبع سماوات طباقا و اسمانون لاندې باندې. وجعل القمر او جوړ کړی د سپوږمۍ فيهن پاغي کې نورا رڼا. وجعل الشمس سراجا او جوړ کړی د انور چراغ بلیدونکې. والله انبتکم من الارض نباتا او الله زرغون کړی تاسو د ځمکې نه زرغونول. ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کوي تاسو پاغي کې. ويخرجكم اخراجا او روباس بتاسو بیا راوستل. والله جعل لكم الارض بساطا الله تعالی جوړ کړی د تاسو لرزمکه غوړېدلې. لتسلكوا منها سبلا فجاجا د دې لپاره چې ګرځي د هغې نه په لارو ارتو کې. قال نوح الرب او نوح عليه السلام اے رب زما انهم عصوني یقینا دیو نافرمانی کوي زما. واتبعوا تابعداري کړی دا من لم يزده د هغه چا چې نزیاتی کوي ماله اغلر مال د هغه وولده او الوان د هغه الا خسارا مگر تاوان. ومکروا مکرا کبارا او چلونه وکړل دیو چلونه لوی. وقالوا او دیو اویل لا تذرن مپریږدئ آلهتکم معبودان خپل. ولا تذرن مپریږدئ ود ولا سواعا ود او نسواع. ولا يغوس ويعوق ونصرا او نه يغوس او يعوق او نصر لرا. وقد اضلوا كثيرا او یقینا گمراه کړل دیو ډېر خلق. ولا تجد الظالمين او مزیاتوي ظالمان لرا الا ضلالا مگر گمراهی. مما خطيئاتهم د وجد گناهونو د دیونه اغرقو دیو غرق کړي شول. فادخلوا نارا او داخل کړي شو اورتا. فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا نو دیو به اون ممید ځان د پاره سوا د الله نه مددګاران. وقال نوح الرب او نوح عليه السلام اے ربا لا تذر على الارض مفرق د فزمک بانی من الكافرین د کافرانو د دیارا یو کور آباد. انک یقینا انتظرهم کچری پریک دی دیولرا یضلوا عبادک نو گمراه بکړي بندگان ستا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا او نبزیگوی مگر بدکار او ډیر کفر کوونکې. رب اغفر لی اے رب بخنو کړي ماتا ولوالدی امور پلار زماتا. ولمن دخل بیتیا او هغه چاته چې ورننه وځي کور زماتا. مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ایماندار او ټول مؤمنان نارینه او مؤمنان خزتا. ولا تجد الظالمین الا تبارا او مزیات وی ظالمان لره مگر تباہی. وګو اوریدونکو حضرت مولانا علی محمد صاحب آواز باندې د لفظي ترجمه دا مکمل سیټ با تاسو ته په حمایت الاسلام کیسټ هاوس اینڈ ریکارډینګ سنټر جی ټی روډ بریکوټ سوات کې هر سات ملاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. قلت اوایا اوحي الي وحکړې شوی د ماتا انه استمع یقینا وکي خود دې نفر من الجن ویډلې د فیریانونا. فقالوا ندو ويل انا سمعنا یقینا من اوریدل دې قرانا عجبا قرآن ناشنا مضمون والا. يهدي الى الرشد هدایت کوي حق تا. فآمنا به نو ایمان راوړې دې مونږ په دې قرآن باندې. ولن نشرك بربنا احدا او هیڅ بشرک نه جوړو در خپل سره هیڅوک. وانه تعالی جد ربنا او یقینا اوچت دې شان د رب زمون. متخذ صاحبه ولا ولدا نیدنی ولی ملګری او نه بچي. وانه كان يقول او یقینا اوچ ويلبا سفيهنا كم عقل زمون على الله فالله شططانا حق خبري. وأنا ظننا ويقنا من گمان کو ألن تقول الإنس چه هچری با انوائی انسانان والجن و پیریان على الله فالله بانی کذبا دروغ. وأنه كان رجال من الإنس او یقنا وسلد انساناننا يعودون چه پنائی بغختلا برجال من الجن فسلود فیریاننا فزادوهم رهقا
نو زیات کړه دیو هغې لره سرکشي وانهم او یقینا دیو ظنوا ګمان کو کما ظننتم لکه چې ګمان کوئ تاسو ان لن یبعث الله احدا چې هیڅ چرې به دوباره ژوندي نه کړي الله هیڅ چا لره وانا لمسنا السماء او یقینا اولټو مونږه خبرونه د اسمان فوجدناها ان امندل منهغا ملئت چې ډک شوي حرسا د چوکیدارانو شدیدا سختونه و شهبا او شغلونه وانا كنا نقعد منها او یقینا مونږ چې کېناستو به د هغې نه مقاعد للسمع د ناستې په ځایونو کې د پاره د غوږ څارنې فمن یستمع الآن نو چا چې غوږ څارنه وکړه اوس یجد له شهابا رصدا نو به میزان لره شغله تیاره وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض او یقینا مونږ نه پوهېدلو آیا د بدۍ اراده کړی شوې ده په هغه چا چې په ځمکه کې دي ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړې ده په دیو باندې رب د دیو په حق راویستلو د هدایت وانا منا الصالحون او یقینا بعض زمونږ نه نیکان دي ومنا دون ذلك او بعض د دې نه سوا دي كنا طرائق قددا او مونږ ډلې مختلف لارو والا وانا ظننا او یقینا راغې مونږ ته یقین راغې مونږ ته ان لن نعجز الله چې هیڅ چېرې نشو عجز کولی الله لره فی الارض په ځمکه کې ولن نعجزه هربا او نشو عجز کولی هغه لره په تیښتې سره وانا لما سمعنا الهدى آمنا به او یقینا هر کله چې واورېدو مونږ هدایت نو ایمان راوړو مونږ په هغې باندې فمن یؤمن نو چا چې ایمان راوړو بربه پر خپل فلا یخافو نو نه به ویریږي بخسا د نقصان ولا رهقا او نه د زیاتنا وانا منا المسلمون او بعضې زمونږ نه یقینا مسلمانان دي ومنا القاسطون او بعضې زمونږ نه کاږه روان دي فمن اسلم نو چا چې اسلام قبول کړو فاولئک تحروا رشدا نو دغه کسانو وموندله نیغه لار هدایت واما القاسطون او هر چې کاږه روان دي فکانو لجهنم حطبا نو دیو د جهنم د پاره خشاک وان لو استقاموا او دا وحی راغلا چې کدا خلق روان شو على الطريقه فبرابر لار باندې لاسقيناهم نخام خابس کو مونږ په دیو باندې ما ان غدقا او بديري لنفتنهم فيه د دې د پاره چې ازمیخ وکړو په دیو د دیو په دې کې ومن يعرض او چا چې مخواړو عن ذکر ربه د ذکر در خپلنا يسلكه عذابا صعدا داخل بکی دلر عذاب سختا وان المساجد لله او دا وحده چې یقینا زیونه د سجدي خاص الله لردي فلا تدعوا مع الله احدا نمبلید الله سره بل څوک مددگار وانه لما قام عبد الله او دا وحده چې هر کله ادریدو بند د الله يدعوه چې بلنه کوله د هغه کادون نزدیو دا خلق یکونون علیه لبدا چې شي په هغه باندې راپن قلت ورته وایا انما ادعو یقینا زبلنکم ربي درب زما ولا اشرك به احدا او نشركم د هغه سره هیڅوک قلت وایا انی لا املك لكم یقینا زنلرم اختیار تاسو لرا ضرا ولا رشدا ده الزرر او نه د فائدې قلت وایا انی لن یجیرنی من الله احد یقینا ز هیڅ چری پناهی نشرا کوله مال رد الله نه هیڅوک ولن اجد من دونه ملتحدا او هیڅ چری به انم سوا د هغه نه زید پناهی الا بلاغا من الله ورسالاته مگر رسول کوم رسول د طرف د الله نه او پیغامونه د هغه ومن يعص الله ورسوله او چاچ نا فرمانی وکړه د الله او د رسول د هغه فإن له نار جهنم يقينا هغه لرور د جهنم ده خالدین فيها ابدا همیشه به پاغي کې همیشه حتا تر هغه پوری اداره او چې هر کله ویني دی هغه عذاب ما يعدون چې د سره وعده کې دی شي فسيعلمون نذر د چې په هبشي من اضعف ناصرا واقل عددا چې څوک دې کمزور امدادي او کم لګشمار والا قلت هو ان ادري نپوهي گمز اقريب انس دې ما توعدون هغه چې تاسو سره وعده کې دي شي
ام يجعل له ربي امدا یا باورکی هغه الرب زمال رواله عالم الغیب هغه عالم دی په پټو خبرو فلا يظهر على غیبه احدا پس نور کوي خبر د خپل غیب هیڅ چاته الا من ارتضى لیکن هغه چې غوړی کړي من رسول د رسالت د پاره فانه يسلك من بين يديه نو یقینا روان کې مخکې د هغه تا ومن خلفه ورستو د هغه نه رصدا چوکیداران ليعلم د دې د پاره چې پوه شي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا رسول دي پیغامونه در خپل واحاط بما لديهم او راګر کړي دي هغه چې د دې سره دي واحصى كل شيء عددا او شمارل دي هر څه په پوره شمارولو سره بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل ايز موارد قرآن او د نبوت قم الليل ادريگ د شپې الا قليلا مگر لګ نصفه نم دهغه او انقص یا کم منه داغین قليلا لګ او زد عليه یا ذات کړه په هغه باندې ورتل القرآن او صفال ولا قرآن ترتیلا فصفال واستل سرا انا سنلقي عليك یقینا را لیگو منگا پتا باندې قولا ثقيلا وینا درنا ان ناشئه الليل یقینا فاسد الدشپی هي اشد وطئا واقوم قيلا دا کلک برابرون کی دی د زړه او خسد کون کی د وینا دی ان لك یقینا استاد فار في النهار فورس کی صبحا طويلا شغل وقد واذكر اسم ربك او یادونم دربستا وتبتل الیه تبتیلا او ځان جدا که هغه طرف ته د هر سنا ځان جدا کول رب المشرق والمغرب رب د مشرق دی او د مغرب دی لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه فاتخذه وکیلا نو انس هغه لره کار جوړونکې واصبر او صبر کو علی ما یقولون په هغه خبرو چې دی وایي وهجرهم هجرا جمیلا او پریک د دیو په پرې خودلو خیسته سره وزرنی او پریک دما والمکذبین سره د تکذیب والون اول النعمت چې د دنیا مزو والدی ومهلهم قلیلا او مهلت ورک دیولر لګ وخت ان لدینا یقینا زمون سرشت انکالا بیړی د خپو وجحیما او اور گرم وطعاما او خوراک ذا غصه وعذابا الیما چې مړی کې انخلی او عذاب درناک یوم ترجف الارض فکم ورش وبلرزی زمکا والجبال غرنا وكانت الجبال او شب غرنا كثيبا مهيلا ډیر کید شګي بيدون کی ان ارسلنا اليكم رسولا یقینا را لګل دې مون تاسو ته رسول شاهدا علیکم بیانون کې تاسو ته کما ارسلنا الى فرعون رسولا لکه چې لګل مونږ فرعون ته رسول فعصى فرعون الرسول نو نافرمانی وکړه فرعون دغه رسول فاخذناه اخذا وبيلا نوني ومنګ دې په سختونی ولو سرا فكيف تتقون نسنگ ببچ شي تاسو ان کفرتم کچری کفر انکار کوي یومن دغه ورزنا يجعل الولدان شيبا چې وبګرزي شیب بچي بوډاګان نسماء منفطر به اسمان به اوشليږي په دغه ورځ کان وعده مفعولا دا د وعده پوره کیدونکي ان هذه تذکرہ یقینا دا صورت نصیحت دے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نسوک چغواړي او د نسخ په رب تلار ان ربک يعلم یقینا رب ستا پوهیږي انک تقوم ادنا چې ته ودرېږي کم من ثلثي الليل د دوه حصو د شپینا ونصفه او نما وثلثه او دريما وطائفه من الذين معك او يودل دهغه کسانو چې تاسو دي ملګریستا والله يقدر الليل والنهار او الله پورا اندازه کوي شپه او ورځ علم په هده ان تحصوه چې هیڅ نشي پورا کولای دا اندازه فتاب علیکم نو اسانتیا را واستل پتا اسو باندې فقرؤوا فصلوا ما تيسر من القرآن هغه چې آسان دي د قرآن نا علم په هده ان سيكون منكم مرضى چې خامخاوي بستاسو نه بعض ناروغه واخرون نور کسان يضربون سفر کوي في الارض پزمک کی يبتغون او لټوي من فضل الله د فضل د الله نا
وآخرون او نور کسان یقاتلون فی سبیل الله چې جنگ بکوي په لار د الله کې. فقرؤوا ما تيسر منه نلولي هغه چې آسان وي د دینا. واقیموا الصلاة او پابندي کوي د مونږ. وآتوا الزکاة ورکوي زکات. واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض ورکوي الله ته قرض په اخلاص. وما تقدموا لانفسكم او هغه چې مخکې لېږلي تاسو د خپلو ځانونو دپاره من خیر سنیک عمل تجدوه عند الله نو وبمومئ تاسو ثواب د هغې د الله سره هو خيرا واعظم اجرا د الله سره غوره او ډیر لوی اجر. واستغفر الله او بخنه غواړئ د الله نه. ان الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر ای ځان په کمبل کې انغښتونکیا قم ادرېږه فانذر نو ویره ورکړه. وربک فکبر او خاص د رب خپل لوی وایا. وثيابك فطهر او جامې خپلې پاکې ساته. والرجز فهجر او د هرې پلیتۍ نه ډډه وکړه. ولا تمنن تستكثر او ما اچوه احسان چې ډېر کار ګڼې. ولربک فاصبر او خاص د رب خپل دپاره صبر کوه. فاذا نقر في الناقور پس کله چې پکې وکړې شي په شپېلۍ کې. فذلك يومئذ يوم عسير نو دا په دغه ورځ د سخته. على الكافرين فكافرانو باندې غیر يسير نه د اسانیدونکي. ذرني پرېږدما ومن خلقت وحيدا او هغه څوک چې پیدا کړي ما یوازې. وجعلت له مالا ممدودا او ورکړی دی ما هغه لره مالونه خواره واره. وبنین او زامن شهودا په ځای حذر. ومهدت له تمهیدا او تیار کړي دی ما هغه لره سامانونه تیار. ثم يطمع ان ازید بیا دې تمه کوي چې زیاتې ورکړم. کلا هیڅ چېرې نشي کېدی. انه کان لآیاتنا عنیدا یقینا دی زمونږ د آیاتونو سره عناد کوونکی دی. سأرهقه صعودا نو ضرور به وخېجم د لره په لویه چړایۍ باندې. انه فکر یقینا د سوچ وکړو. وقدر او اندازې ولګوله. فقتل نو پس تباه شي. کیف قدر سرنګې اندازې ولګوله. ثم قتل بیا دې تباه شي. کیف قدر چې سرنګې اندازې ولګوله. ثم نظر بیا وکتل. ثم عبس وبصر بیا یې تندی تریو کړو او رنګ بدل شو. ثم ادبر واستكبر بیا یې شا وګرځوله او لوی وکړه. فقال نو ویل ان هذا الا سحر يؤثر نه دی دا مگر جادو نقل کړی شوی. ان هذا نه دی دا الا قول البشر مگر وینا د بنده. سأسلیه سقر زرد چې داخل بکړم دی اورتا. وما ادراک ما سقر او صفت د تاتا چې څه دی سقر اور. لا تبقي ولا تذر نه پرېږدي باقي د دیو نه هېڅوک او نه پرېږدي د بدن نه څه څیز. لواحة للبشر سوځونکی دی د څرمنې. علیها 19 په هغې باندې مقرر دي 19 ملائک. وما جعلنا اصحاب النار او نه دی مقرر کړی مونږ ساتندونکي د اور الا ملائکة مگر ملائک. وما جعلنا عدتهم او نه دی ګرځولي مونږ شمار د دیو الا فتنة للذین كفروا مگر امتحان د پاره د کافرانو. لیستيقن الذین اوتوا الکتاب د دې د پاره چې پوخ یقین وکړي هغه کسان چې ورکړی شوی دی کتاب. ويزداد الذین آمنوا او زیات شي مؤمنان ایمانا په ایمان کې. ولا يرتاب الذين او شک نکړي هغه کسان اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب. والمؤمنون او مؤمنان. وليقول الذين في قلوبهم مرض او چې وایي هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې مرض نفاق دی. والکافرون او نور کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه غوښتي دي الله تعالی په دې بیان سره. کذلک دغسې یضل الله من یشاء گمراه کوي الله هغه څوک چې وغواړي. ویهدي من یشاء او هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي. وما يعلم جنود ربک او نه پیژني لښکرې د رب ستا الا هو مگر هغه. وما هي او نه دی دا الا ذکرى للبشر مگر یاداشت انسانانو لرا. کلا والقمر یقینا داسې ده او قسم دی په سپوږمۍ باندې.
واللیل او پشپ باندې اذا ادبر کله چې شا وګرځوي والصبح او په سبا باندې اذا اسفر کله چې رڼا کړي انها یقینا دال احد الكبر یودلو یسزرنا نذیرا للبشر ورور کونکه انسانانو ته لمن شاء منکم هغه چاله چې غواړي تاسو نه ان يتقدم دا چې مخکشي او يتأخر یا ورستو شي كل نفس بما كسبت رهينه هر یو نفس په خپل عمل کې بغاڼوي الا اصحاب اليمين مگر خیلا اسوالا فی جنات فجنتن کی بوی يتساءلون تپوسن بکوي عن المجرمين د مجرماننا ما سلككم في سقر سسز داخل کړي تاسو په سقر اور کې قالوا دوبوای لم نكن من المصلين نو مونږ د مان گزارنا ولم نكن نطعم المسكين او نو مونږ چې ورکو به خوراک مسکین ته وكنا ومونږ نخوض مع الخائضين چې مشغولېدو په عبسو کې سره د مشغولتیا کوونکو نه وكنا نكذب بيوم الدين او مونږ چې تکذیب به مکو د ورځې د جزاء حتى اتانا اليقين تر دې پورې چې راغی مونږ ته مرګ فما تنفعهم شفاعة الشافعين نو نفع نور کوي دیوتا سفارش د سفارش کوونکو فما لهم عن التذکرة معرضين نو سوجد دیو لره چې د نصیحت د قرآن نه مخ اړوي کأنهم گویا کې چې دیو حمر مستنفره خردی چې تیخته کوونکی خردی تیخته کوونکی فرت چې تیخته کوي من قسوره د ازمرینا بل یرید کل امرئ منهم بلکې غواړي هر یو سړی د دیونه ان یؤتا صحفا منشره چې ورکړي چې هغه ته پاڼې خوري وري کلا هیچری نشتا بل لا يخافون الاخره بلکې دو نویریږي د اخرت نه کلا یقینا انه تذکره دا خامخا نصیحت دی فمن شاء ذکره نسوک چې غواړي نصیحت دی واخلي وما يذكرون او ناخلی دیو نصیحت الا ان یشاء الله مگر هغه چې غواړي الله هو اهل التقوى هغه لایق دی د دې چې ورتري وکړي شي او اهل المغفره او هغه لایق دی د بخښنې کولو بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه دا سینه د قسم کوم په ورځ د قیامت ولا اقسم دا سینه د قسم کوم بالنفس اللوامه په نفس ملامت کوونکی ايحسب الانسان ایا ګمان کوي انسان الله نجمع عظاما چې چری به جمع نکړو مونږه هډو کې ده بلا ولنا بلا قادرین علی ان نسوي بنانا بلکې قدرت لرو په دې چې برابر کړو بندونه د ګوتو ده بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان ليفجر امامه چې انکارو کې د مخ کې د حالاتنا يسأل ايان يوم القيامه تپوس کوي کله به ورځ د قیامت فاذا برق البصر نو کله چې کیری بیری شسترګي وخسف القمر او تور شسپونګمي وجمع الشمس والقمر او جمع کړي شنور او سپونګمي يقول الانسان وعيب انسان يومئذ پد اورز اين المفر چکم زید د تختی دلو کلا چری نشتلا کلا چری لا وزر نشته نشته بچ کېدل الى ربك يومئذ المستقر ستارب ته په دغه ورځ قرار دی د ټولو ينبأ الانسان خبر باور کړي شي انسان ته یومئذ په دغه ورځ بما قدم په هغه عمل چې مخکې لګلې دی واخر او رستي پرې خو دی بل الانسان بلکې انسان على نفسه خپل ځان لره بصیره لیدون کې دی ولو القى معاذيره اگر چې غرزوي بهانه لا تحرك به مخوزو په دې قران سره لسانک جب خپل لتعجل به چې تعدی کوي په دې سره ان علينا جمعه یقینا زمون په ذمه دې جمع کول د دې وقرانه او الوستل د دې فاذا قراناه نو هر کله چې مونږ اولولو فاتبع قرانه نو روان شپل وستلو د دې پسې ثم ان علينا بيانه بیا یقینا زمون په ذمه دې وضاحت کول د دې کلا بل تحبون العاجله چری داسنه د بلکی مینا کوي تاسو د دنیا سره وتذرون الاخره او پرېږدئ اخرت لرا وجوه يومئذ ناظره بعض مخونه په دغه ورځ تازوي الى ربها ناظره خپل رب ته بکتون کی وي
ووجوه يومئذ باسرة او بعد مخنب په دغه ورځ بدرنګوي تظن ان يفعل بها فاقرة ګمان بکوي دا چې کیږي به د هغې سره افت ملامت کوونکې یا ان يفعل بها چې کیږي به د هغې سره فاقرة افت ملامتونکې کلا هیڅ چرې داسې نه ده اذا بلغت التراقية کوم وخت چې ورسیږي روح مړی ته وقیل وویلی شي من راق څوک دی دم اچونکې وظن انه الفراق او ګمان به وکړي چې یقینا دا وخت د جدای دی والتفت الساق بالساق او یو ځای به شي یو پنډی د بلې پنډی سره الى ربک یومئذ المساق ستا رب ته په دغه ورځ ورتلل دي فلا صدق ولا صلى نو تصدیق نه دی کړی او نه منځ کړی دی ولكن كذب لیکن تکذیب کړی دی وتولى او مخ اړولی دی ثم ذهب الى اهله يتمطى بیا لاړ خپل کور ته لوی کوونکې اولا لك فاولا تباهد تالرنو تباهدا ثم اولا لك فاولا بیا تباهد تالرنو تباهدا ايحسب الانسان اګمان کوي انسان ان يترك صدادا چې پرې بخودلې شي بیکارا الم يكن نطفه من مني يمنى انو د ټوکړه د منی چې اچولې شي په رحم کې ثم كان علقه بیا شو ټوکړه د ویني فخلق نو جوړ کړو فسوا برابر کړو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى نو جوړ کړو د هغې نه جوړی نارینه او زنانه الیس ذلك آیا نه دی د غذات قادر بقادر قدرت لرونکې على ان يحيي الموتى په دې چې ژوندي بکړي ټول مړي بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر یقینا راغلی دی په انسان باندې یو وخت د زمانې نه لم يكن شيئا مذكورا چې نو دې څه زیات کړی شوی په خاص نوم انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کوم انسان لرا من نطفه د نطفه امشاج غړي وړینا نبتلیه اړو را هړو هغه فجعلناه سميعا بصيرا نو جوړ کومګه د هغې نه اوریدونکې ولیدونکې انا هديناه السبيل یقینا خودل د مونږ دتا لار اما شاکرا و اما کفورا یا به شکر کوونکې او یا به وینا شکر کوونکې انا اعتدنا للكافرين یقینا تیار کړی دي مون کافرانو لرا سلاسل زنجیرنا واغلالا وسعيرا او توقنا او اور بل کړی شوی ان الابرار یقینا نیکان خلق یشربون اسکب من کأس د پیالو ډکنا کان مزاجها کافورا چې ګډون به د هغې کافور وي عینا یو چینه ده یشربو چسکب منها د هغې لرا عباد الله بندگان د الله یفجرونها تفجیرا چلوي به په هغې لره په چلولو سره یوفون بالنذر پوره کولی دیو منختې ویخافون ویری کول یوما د هغه ورځې نه کان شره چې دې سختي د هغې مستطیرا خورورا چې دی سختۍ د هغې خورې ورې ويطعمون الطعام او خوراک ورکوي دی خوراک على حبه فمن دهغا مسكينا مسكين تا ويتيما واسيرا ويتيم توقيدتا انما نطعمكم لوجه الله ويلبيقنا من خوراک درکو تاسو تا دفار درزاد الله لا نريد منكم نغوار استاسنا جزاء بدل ولا شكورا ونشكريا كول انا نخاف يقنا وركو من ربنا درفلنا يوما دورز عبوسا سخت قمطريرا دير سختنا فوقاهم الله نبج اساتل دولر الله شر ذلك اليوم د سختي د غورزنا ولقاهم او ورکړه دیوتا نظرة وسرورا تازگی او خوشحالی وجزاهم بما صبروا او بدله ورکړه دیوتا په سبب د صبر د دیو جنة وحريرا جنت او ریخم متکئین فيها على الارائك تکیابوهی پاغی کی په پالنګونو باندې لا يرون فيها نبوین پاغی کی شمسن گرمی ولا زمهريرا او نه یخنی ودانیه علیهم ظلالها او راکاگبا پدیو باندې سوري د هغه
یا راکاږه به په دیو باندې سوري د هغې نږدې وذللت قطوفها او راکوز شوي به وي غونچکونه د هغې تذلیلا پراکوزېدلو ویطاف علیهم او ګرځولې به شي په دیو باندې بآنیة لوښي من فضة د سپینو زرو و اکواب او ګلاسونه كانت قوارير چې وي به شیشه قوارير من فضة شیشه جوړه شوې د سپینو زرونه قدروها تقدیرا اندازه کړي به وي هغه په خاص انداز ويسقون فيها او سکولې به شي په دیو باندې په هغې کې کأسن ډکې پیالې کان مزاجها چې وي به ګډون د هغې زنجبیلا زنجبیل عینا چینه ده فيها په هغې کې تسمى سلسبیلا نوم ورته ویلی شي سلسبیل ويطوف علیهم او ډیر بزی راځي علیهم د دیو د خدمت دپاره ولدان هلکان مخلدون همیشه بوي اذا رأیتهم کله چې دوی ووینې هغوی حسبتهم نو ګمان به وکړي په هغې باندې لؤلؤا منصورا ملغلرې خورې ورې واذا رأیت او کله چې ته ووینې ثم رأیت هغه ځای نو وبوینې نعیما نعمتنا وملکا کبیرا او باچاهي لویا عالیهم ثياب سندس بر طرف د دیو پجامې د نرو ریخمو خضر شنووي و استبرق او غټ ریخم بلاندې وي وحلوا اساورا او اچولی کیږي به دیو ته بنګړي من فضة د سپینو زرو وسقاهم ربهم او اوبس کوي په دیو باندې رب د دیو شرابا طهورا د څښلو څیز پاکونکې ان هذا كان لكم یقینا دادی تاسو لرا جزاء بدلا وكان سعيكم مشكورا او د عمل کوشش تاسو قبول کړی شوی انا نحن یقینا مونږ نزلنا نازل کړی دی عليك القرآن پتابان قرآن تنزیلا لگ لگ نازل ول فاصبر لحكم ربك نصبر کو فیصله در رب ستاتا ولا تطع منهم آثما او ممن خبر د دیونه د ګناهګار او کفورا یا کفر کوونکی واذكر اسم ربك او یاد ونم در رب ستا بکرتا و اصیلا سبا و بیگا ومن الليل او د شپې نه فسجد له سجدک وهغتا وسبح و پاکی وایا لیلا طویلا د هغه د شپې اوږدې پورې ان هؤلاء یقینا دا هغه کسان دي يحبون العاجله چې من کید دنیا سرا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پدېږدي ورستو د ځان نه ورځ درنه نحن خلقناهم مونږ پیدا کړي دي دیو وشددنا اسرهم او کلک کړي دي مونږ بندونه د دیو واذا شئنا او هر کله چې وغواړو بدلنا امثالهم تبديلا نو بدل براول د دیو پشان بدلول راوړل ان هذه تذکره یقینا دا نصیحت فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نو سوچ غواړي او د نسی خپل رب تلار وما تشاءون نشي غخته تاسو سسز الا ان يشاء الله مگر اغچو غواړي الله ان الله كان عليما حكيما يقينا الله دې په او حکمت والا يدخل من يشاء في رحمته داخل وي اغچال رچو غواړي پر رحمت خپل کې والظالمين اعد لهم او ظالمان چې تیار کړي دی ولر عذابا الیما عذاب درناک بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم دې په هغه هواګانو چې چلولې شي نرمي پر لپسې فالعاصفات عصفا او قسم دې په هغه هواګانو چې ماتول کوي عصفا ماتول والناشرات نشرا او قسم دې هغه چې خورول کوي نشرا خورول فالفارقات فرقا نو بیا قسم دې په هغه چې جدا کوونکي دي فرقا جدا کول فالملقيات ذکرا نورا غرزونکي د وحي عذرا د پاره د عذر او نذرا او د پاره د ویرولو انما توعدون لواقع یقینا هغه چې وعده کې دي چې تاسو سره خامخا واقع کېدونکې دي فاذا النجوم طمست نو هر کله چې ستوري بینو ورشي واذا السماء فرجت او هر کله چې اسمان کولا وکړي شي واذا الجبال نصفت او هر کله چې غرونه والوزول شي واذا الرسل اقتت او هر کله چې د رسولانو وخت پوره کړي شي لأي يوم اجلت کوم ورځ ته ورستو کړي شي دي ليوم الفصل ورځ د فیصلې ته وما ادراك ما يوم الفصل
او صفوها درکړی تا ته چې صد ورځ د فیصلې ویل یومئذ للمکذبین تباهی د په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا الم نهلک الاولین آیا ندي هلاک کړي مونږ مخکینی خلق ثم نتبعهم الاخرین بیا براول دیو پسې ورستو خلق كذلك نفعل بالمجرمين دغه سکار کو مونږ د مجرمانو سره ویل یومئذ للمکذبین تباهی د په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا الم نخلقكم آیا مونږ نه پیدا کړی تاسو من ماء مهین د اوبو سپکونه فجعلناه في قرار مكين نو حصار کړی دی مونږه هغه په ځای د قرارې مضبوط کی الى قدر معلوم تر نیټه مقرره پوری فقدرنا نو قدرت لرو مونږه فنعم القادرون نو قدرت لرون کیو ویل یومئذ للمکذبین تباهی د په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا الم نجعل الارض کفاتا آیا نه د ګرځولې مونږ ځمکه راغونډونکي احیاء و امواتا ژوندو لرا عمرو لرا وجعلنا فيها وجوړ کړي دي مونږ په دې ځمکه کې رواسي غرونا شامخات دنګ واسقيناكم ماء فراتا او سکول دي مونږ پتا سبحانه وبخوږي ويل يومئذ للمكذبين تباهد په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا انطلقوا لا شيء الى ما كنتم به تكذبون اغسس د چې تاسو د هغې تکذیب کوو انطلقوا لاړ شئ الى ظل سورتا ذي ثلاث شعب چې د دریو سانګو واله دی لا ظلیل نه دی سورې ورکوونکې ولا یغني من اللهب او نه فایده ورکوي د شغلونه انها ترمی بشرر کالقصر یقینا دا اور وشتل کوي په بصرو په شان د بنګلو دي کانه جمالة صفر وګ چې هغه اوخان دي بی مهاره ویل یومئذ للمکذبین تباهی د په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا هذا یوم لا ينطقون دا ورځ دا چې نه بشي کولی دیو خبرې ولا یؤذن لهم او نه به حکم کیږي دیو ته فیعتذرون چې بهاني وکړي ویل یومئذ للمکذبین تباهی د په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده جمعناكم راجم بکړو مونږ تاسو والاولین او مخکینی خلق فان کان لکم کید فکیدون نو کوي تاسو سچلول نو وکړئ چل ما سره ویل یومئذ للمکذبین تباهی د په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا ان المتقین فی ظلال وعیون یقینا متقیان بپسورو او پچینو کی وی وفواکه او میوی بوی مما یشتهون د هغه قسم نه چې دی غواړي کلو خری واشربوا اسکی هنیئا فخوشالی سرا بما کنتم تعملون فسبب ده هغه عملونو چې تاسو کول انا كذلك نجزي المحسنين یقینا دغه بدله ورکو مونږه خیسته عمل کوونکو ته ویل یومئذ للمکذبین تباهد په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا کلو خری وتمتعوا مزی واخلی قلیلا لگمدا انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یی ویل یومئذ للمکذبین تباهد په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا واذا قیل لهم اركعوا لا يركعون او کوم وخت چې وویلی شي دوی ته رکوع کوئ نو دوی رکوع نه کوي ویل یومئذ للمکذبین تباهد په دغه ورځ تکذیب کوونکو لرا فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کومه یو خبره به وروسته د دې نه دوی ایمان راوړي